اخیری عشره روانه ده او په اخیری عشره کې د لیلة القدر شپه ده. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی ما د لیلة القدر شپه په اوله عشره کې ولټوله ماته میلاو نشوله، بیا مې په دویمه عشره کې لټوله اعتکاف مې کوو نو ماته میلاو نشوه، خو بیا ماته وویلی شو، چا ورته وویل؟ فرشتي ورته وویل چې د الله پاکه پیغمبره ته چې کومه شپه لټوې نو هغه په اخره عشره کې ده. نو نبی علیه السلام فرمایي ای زما صحابه کرامو زما سره د اخرې عشرې اعتکاف وکړئ ځکه په دې اخره عشره کې د لیلة القدر شپه ده په اخره عشره کې. او دا الله تبارک وتعالی په دې امت باندې ډېر خصوصي فضل او رحم کړی دی چې الله تبارک وتعالی دې ته داسې شپه ورکړې ده چې په هغې کې د زرو میاشتو د عبادت نه د یوې شپې عبادت بهتر دی. او دا الله تبارک وتعالی دې امت ته دا شپه څنګه ورکړه او ولې ورکړه؟ حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د تیر شوو امتونو عمرونو ته وکتل که نه نو نبی علیه السلام ډېر خفه شو، ډېر غمجن شو. وی زما امت کو ډېر زیات په نیکو کې کوشش کوي خو د هغې پورې نیکۍ خو دوی نشي کولی که نه، هغې له الله عمرونه زیات ورکړي نو نیکۍ خو به خود زیاتې وي. زما امت کو ډېره زیاته سیالي په نیکو کې وکړي خو د هغوی نیکۍ نشي کولی ځکه هغې له الله عمرونه زیات ورکړي. زما امت له الله دومره عمر نه دی ورکړی. نبی اسلام په دې خبره سره ډېر غمجن او خفه و. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل زما محبوبه مه خفه کېږه، مه خفه کېږه، تېر شوو امتونو له ما عمرونه زیات ورکړي وو خو ستا امت له به زه یوه شپه ورکم، یوه شپه چې په دغې یوه شپه کې دوی عبادت وکړي د یوې شپې عبادت په د زرو میاشتو د عبادت نه غوره. ستا امت د هغې نه په نیکو کې وروسته نشي پاتې کېدی، ستا امت به د تېر شوو امتونو نه په نیکو کې مخکې کېږي ځکه د دوی د یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه غوره دی او بهتر دی. نو الله تبارک وتعالی دې امت ته د لیلة القدر شپه ورکړه د نبي علیه الصلاة والسلام په دغې ارزو او په ارمان باندې چې زما امت د تېر شوو امتونو نه چېرته په نیکو کې پاتې را نشي. هغه شپه را روانه ده په اخره عشره کې ده. الله تبارک وتعالی دې موږ ټولو ته نصیب کړي. ورونو ګورې اخرنۍ عشره درنه چېرته په غفلت کې تېره نه شي. په دې اخرنۍ عشره کې د تراوو ډېر زیات اهتمام وکړئ. په ټولو روژه کې د تراوو اهتمام پکار دی خو ګورئ چې په دې اخره عشره کې درنه تراوی چېرته پاتې نه شي. ځکه علما لیکي وایي چېرته یو انسان دی او هغه د شپې تراوی وکړي او بیا د شپې د پاسېدو فرصت ورته میلاو نه شو چې دی د شپې پاسېدلی وي او د شپې د الله عبادت کړی وي خو تراوی یې کړې وي نو په لیلة القدر کې اگر چې د شپې پانسېدو خو چې تراویح کړې وي الله تبارک وتعالی دې په هغې انسانانو کې ولیکو کم انسانان چې د لیلة القدر په شپه باندې ولاړ او عبادت کوي ځکه دا تراویح هم د شپې عبادت دی. الله تبارک وتعالی دې په هغې خلکو کې ولیکو کومو کسانو چې په لیلة القدر کې د شپې الله ته عبادت کړی دی. نو په آخر عشره کې درنه تراویح ګورې بالکل فاتح نشي، ها بالکل فاتح نشي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په دې میاشت کې الله تبارک وتعالی یوه شپه تاسو له درکړې ده چې په هغې شپه کې عبادت کول خیر من الف شهر د زرو میاشتو نه بهتر دی. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من حرمها فقد حرم الخیر کله. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي په دغه شپه کې چې څوک محرومه پاتې شو دی د ټولو خیرونو نه محرومه پاتې شو، دی د ټولو خیرونو نه څه شو؟ محرومه پاتې شو. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د دې شپې نه محروم نه پاتې کېږي مګر هغه انسان چې یقینا بدبخت دی، یقینا سوي بدبخت وي چې په حقیقت کې هغه محرومه انسان هغه به د دغه شپې نه محرومه پاتې کېږي. الله تبارک وتعالی دې موږ په دغې بدبختو کې نه راولي. یوه خبره درته کومه، اعتکاف په دې اخره عشره کې اعتکاف کول دا سنت طریقه ده د نبی علیه الصلاة والسلام. اعتکاف کول ډېر زیات ثواب لري. دا معتکف داسې وي که نه چې دی د الله په دربار کې پرېوتی وي، دی وایي الله ما خپل تعلق د انسانانو سره ختم کړو، الله زه راغلی یم دلته چې ستا سره خپل تعلق جوړ کړم او الله ستا په درشل به تر هغې پورې پروت یم چې تر څو دې معاف کړی نه یم. الله په دې درشل به تر هغې پورې پروت یم چې څه درنه غواړم هغه دې راکړي نه چې هغه دې راکړي نه. نو چې څوک په انسانانو کې د چا ورته لاړ شي نو تش لاس چې وي پرېږدم وي ما ته ځان بد ښکاري، نو چې ته د الله په درشل کې پروت یې د الله په در کې پروت یې څنګه به دې تش لاس ځي؟ نو اعتکاف وکړئ. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي معتکف دی د ګناهونو نه محفوظ وي او دی کم کارونه چې د نیکۍ نشي کولی الله دله مفتو کې هغه ثواب ورکوي. معتکف جنازې له تلی شي نشي تلی، بیمار پرسۍ له تلی شي نشي تلی، اعتکاف بند کړی دی. خو حدیث مبارک کې راځي چې څومره نیکان کسان دغه کارونه کوي الله پکې د ده حصه کوي، د ده حصه پکې کوي. نو اعتکاف ته کښېنئ ډېر زیات ثواب دی. نارینه په مسجد کې، زنانه په خپلو کورونو کې اعتکاف ته کښېناستی شي. په کوټه کې د ځان له یو ګوټ منتخب کړي په هغې کې د اعتکاف ته کښېني. زنانه هم اعتکاف کولی شي بلکې د زنانو دپاره اعتکاف د نارینهو په نسبت باندې ډېر زیات اسان دی. اعتکاف ته کښېنئ، الله تبارک وتعالی نه پکې د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ، الله ته وجاړوئ الله ستا در ته راغلی یم، ستا سره جوړه کول غواړم، تمام انسانان مې پرېښه او ستا په در کې پرېوتی یم. نو اعتکاف په دې را روانه عشره کې دی انشاءالله کسان پکې بیا نیت وکړئ چې زموږ په دې مسجد کې هم کسان اعتکاف ته کښېني چې د دې نه موږ محرومه پاتې نه شو. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب